السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. جلیل شیرانی یم. دا کم نثار چرسیتي کې د پېښور د مکمنډۍ چې د رسټورنټس د یو ټلې دی او هغه ته بیا دلته د بار ټورسټ انګریزان راځي او د هغو سره د څه تصویران وایرل سوي دي چې د هغې په وجه په تاڼه کې پایار پولیس کټ کړی دی او نثار جیل ته بوتلی دی. او راځو د تصویران تاسې ګورسته چې نثار د تورو تنبو شاته دی. نثار چرسیتي کا اوس دلته خو چې کوم دی د انګریز یو کلتور یو کلچر دی چې هغه ذات خیاله خلک دي، خلک هم د په خپله موږ تاسې لیدلي دي، خو دلته سوال بل دی. چرسیتي کې ور چې کوم د ده په رسټورنټس کې کوم د غیر ملکي انګریزانو زنانو سره کوم حرکت کړی، تصویران یا د دوی څه پالټۍ وه، څه ویډیو ډانس یا څه هم کاوه په دغه کښې غلط حرکت یې کړی دی. د دغه زه تعریف نه کوم، ده سره متفق نه یم چې دی یو ښه کار کړی دی. خو خبر دلته د پښتون وطن د کاروبار د لحاظ سره ده چې دلته کې هم څوک راځي یا په پښتنو کې کاروبار یا نور داسې خلک اخواته راځي، خلک یې په څه نام نه بدناموي. او دلته نورې داسې ډېرې کیسې کتارې دي چې کوم د پېښور پولیس په هغه باندې اکشن ولې نه اخلي. ډېر داسې په سوشل میډیا باندې داسې ورکران دي، داسې خلک دي چې هغه ډېره سخته د پښتون قام د دې وطن ډېر یو خراب ایمیج، خراب تصویر جوړوي. دوی له پکار و چې په هغه باندې هم څه اکشن اخیستی وای. او دلته بیا ما ولیدل نن د ډېرې پاکستان یاسر شامي هغه هم دا خبره ډېره هایلایټ کړې وه. د دوی په لاهور کښې په بل دغه کښې چې کوم ایونټ کوم پروګرام وي پکښې پاکستانیان او انګریزان خو مخ د هغو یو کلچر دی، ازاده خیاله خلک دي، د هغو یو خپل ځان ته رسم رواج دی، هغه روغ به یا سلام دعا ستړی مستې کول، لاس ملاول یا نور څه داسې کول د هغو دپاره دا څه داسې غټه خبره نه ده. لکه څنګه زموږ په معاشره کې ده، دا د هغو خپل کلتور یو خپل کلچر دی. په پنجاب، په اسلام آباد، ملتان، پېښور کې چې کوم خلک راځي او کوم داسې رسټورنټسو ته راغله په هغه باندې دوی اکشن واخیست او د رسټورنټس کسې دا ډېره غټه غلطي زه ورته نه وایم په چا باندې په دغه رسټورنټس کې د په زور نه دی دغه کړی او نه دا تحقیق چا سره شته چې دغه ګورګانو دغه غیر ملکي ټوریسټو دا خبر را پورته کړه چې زموږ سره د غلط حرکت وکړ. د هغې په خوښه دوی ورسره ویډیوګانې جوړې کړي دي، د ورسره تصویران اخیستي دي. که چیرې دغه شکایت دغه ټوریسټ کړی وي او پولیس ته یې کمپلین کړی وي دغو انګریزانو خو ټیک ده، که هغو نه دی کړی دلته کې به زموږ د پښتنو غټه بېبختي دا ده چې پخپله بیا راپورته سو د یو بل پښې وهو. او ویډیو تاسې وکتله، د دې سره بلکل زه متفق نه یم چې دا پولیس دی نیولی دی، دا ډېر ښه کار کړی دی چې کوم عدد د داسې غلط کار نه دی کړی. لکه نور داسې ډېر غلط کارونه شته په دې ملک کې، په دې خاوره کې خلک کوي چې څوک د پښتون کلتور یې د سره ورک کړ، د پښتون جرګه، د پښتون ناستې پاڅېدې هغه تصویر یې خراب کړ. په هغه باندې ولې خلک نه اکشن نه اخلي، ولې پولیس نه راپورته کوي، د هغې خلاف د هغې مخنیوی ولې نه کوي.